ښکاري چې نړۍ خپل غچ اخلي، هغه هم په یوه اونۍ کې. یوازې په ویتنام کې 38 نفره مړه شوي، یوه بیړۍ په مکمل شکل سرچپه شوې او ټوټه ټوټه شوې د شدیدو طوفانونو او بارانونو له امله چې خلک یې په ویتنام کې په شدت سره ډار کړي دي. په هند کې بیا خلک په سرکونو سیلابونو مخته کړي دي او هیڅوک نه پوهیږي چې چیرته پناه یوسي. جالبه خبره دا ده چې اکثریت خلک په هند کې ډار شوي او د هند په ډیریو سیمو کې بیړنی حالت اعلان شوی، ځکه کیدای شي چې هلته باران او سیلابونه لا پسې شدید شي. په رومانیا کې بیا په دې اونۍ کې طوفانونه دومره شدید دي چې ویل شوي دا د رومانیا په تاریخ کې تر ټولو غیر طبیعي، وحشتناکه او خطرناکه طوفانونه دي چې اکثریت خلک یې له امله لادرکه دي او تر اوسه معلوم نه دي چې طوفان د کوم ځای نه راخیستی او چیرته یې غورځولي. امریکا واشنګټن ډي سي نه بیا سم د پاکستان د اقبال پلازا جوړه شوې، ټول ځایونه اوبو نیولي، مردارخوري پکې زښته ډیره ده او موټرې هم سیلابونه وړي او لا هم ویل کیږي چې په امریکا کې د نورو سیلابونو د راتللو چانس ډیر دی. د کاناډا البرټا کې بیا شدید الماسکونه دي چې له امله یې په پوره البرټا کې برکونه قطع شوي او اوس د ترافیکي پیښو له امله چې د دې الماسک د خاطره رامنځته شوي، کاناډا کوشش کوي چې هر څه بیرته راسم کړي. په ترکیه کې بیا سیلابونه دومره شدید دي چې ستر ساختمانونه یې سوري کړي دي او ډیری موټرې د سرکونو په سر سیلابونه وړي دي. جنوبي کوریا کې بیا 120 کالونو کې تر ټولو شدید سیلابونه شوي دي چې په سلګونو نفر یې وژلي، په زرګونو نفر یې زخمیان کړي او په زرګونو نور یې بېکوره کړي. دا ټولې پیښې یوازې په یوه اونۍ کې رامنځته شوي. ما خو د ډیری هیوادونو اتانوم وانخیست، مثلا پاکستان پنجاب په شدیده ستونزه کې دی او ډیری بنګلې له منځه لاړ دي، ډیری عام خلک هم پکې وژل شوي دي. پوښتنه دا ده چې نړۍ موږ نه د څه شي غچ اخلي؟ آیا موږ د نړۍ په سر ګناهونه ډیر کړي چې اوس دنیا غواړي د موږ نه غچ واخلي، یا نه کوم بل څه د راتلو په حال کې دي؟ شاید هم دجال. ستاسو یې په اړه نظر څه دی؟